د دوستم تازه خبرې دوستم خپل مارشالۍ او طالبانو په اړه تازه څه وویل هیله د مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ درنو لیدونکو سلام وخت مو په خیر دوستم وایي مارشال یم د حکومت ټولو پریکړو کې به حضور ولرم د افغانستان دریم امتیازي مارشال عبدالرشید دوستم وایي مارشالي د ازبک قوم حق او دا باید پخوا ورکړل شوې وه خو ځنډېدلې وه دوستم وایي مارشالي په ډېره سخته خپله کړه له عسکرۍ 42 کاله وروسته راکول شوې ده په داسې حال کې چې دا د ازبک قوم حق او غني باید دا حق ازبک قوم ته ډیر پخوا ورکړی وای نوموړی له 18 کلونو وروسته انځوریزې مرکې ته د یک خصوصي ټلویزیون له لارې حاضر کړی شو مارشال دوستم یک ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې له دې وروسته به ګوښه نه وي او د حکومت په هر ډول پریکړو کې به حضور ولري نوموړي یو ځل بیا خپله ژمنه تازه کړه که حکومت اجازه ورکړي په شپږو میاشتو کې به د طالب نوم هم د ځمکې له مخ څخه ورک کړي نوموړی وایي که طالبان فکر کوي چې لنډمهالی حکومت به جوړیږي خو طالبان د حکومت کولو وړتیا نه لري اصل کې زموږ د حکومت مدیریت کمزوری دی طالبان غواړي چې د سولې په کولو سره به خپل امارت حکومت جوړوي خو دا فکر دی له سر څخه وباسي په هیڅ صورت د اماراتي حکومت د جوړېدو اجازه نه ورکوو ولې چې امارت خپله د جګړې زیږنده ده او دوام دی دوستم په خپلو خبرو کې وړاندې زیاته کړه چې طالب مشران د سولې ته غاړه کیږدي خو د امارت حکومت د جوړېدو هیلو ته دې اوبه نه ورکوي حکومت یې باید ټول 15,000 بندیان ور آزاد کړي تر څو طالبانو ته بهانه پاتې نشي او نړیوالو ته په ډاګه شي چې افغان حکومت د سولې په اړه روښانه دریځ لري په سوله کې جګړه دوام نشي لرلی حقاني شبهه هیڅکله د سولې له بهیر سره نه یوځای کیږي یک ټلویزیون سره په مرکه کې له مارشال نه د ایسچي سره د نوموړي د وسیلې په اړه وپوښتل شول خو مارشال دوستم ویل چې هغه جعلي قضیه ده ایسچي زما ډیر نږدې دوست و خو اوس سره وران شوي وو ایسچي مې سر سخت دښمن شوی او دا کارونه د غني پورې تړلي دي لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې ښه وخت